په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو له بندیز وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې سمدستي دغه بندیزونه لغوه کړي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې د پاکستان دا اقدام د خلکو د ټولنیز ازادي او سوله ییزې غونډې ته سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هغه بیان چې تېره میاشت خپاره شوی ویل شوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ولسي حرکت دی چې د هغو پښتنو د حقوقو لپاره په سوله ییزه توګه کار کوي چې له اوږدې مودې راهیسې د پاکستاني چارواکو لخوا ځورول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د ممنوع سازمان په توګه د دې غورځنګ نومول د پاکستاني چارواکو لخوا د سوله ییزو اعتراضونو او د مخالفو ډلو د غونډو پر وړاندې د سیستماتیک او نه ستړی کېدونکو کړکېچ برخه ده. د جنوبي اسیا لپاره د دې سازمان د سیمه ییزو چارو مرستیال بابو رام بنت وویل دا خپلسري او پراخه بندیز یوازې د خپلسري یو برخه ده. پاکستان له کلونو راهیسې د غیر قانوني زور په کارولو سره د محرومو سیمو دا ډول حرکتونه درولي.